Audio Jungle. السلام علیکم دوستانو، زه یم مطیع الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن به درته ووایو چې پاکستان حکومت یو نوی اعلان کړی دی. حکومت ویلي چې ډېر خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي، نو اوس یو نوی پلان جوړ کړی دی. دا پلان د ګرانۍ، بیکارۍ او مشکلاتو ختمولو لپاره دی. حکومت وایي چې د خوراکي شیانو بیې به ښکته شي. هغه خلک چې بېوزله دي هغوی ته به مرسته ورکوي. ځینې خلک خوشحال دي او وایي دا ښه خبره ده، خو ځینې خلک وایي مخکې هم داسې ویلې شوي وو، خو څه عمل پې نه دی شوی. که دا خبرې عملي شي نو خلک به ډېر په آرام شي او روزګارونه پیدا شي او د ژوند حالت به ښه شي. نو ګرانو دوستانو، تاسو د دې په اړه څه فکر کوئ؟ خپل نظرونه راسره په کمنټ کې شریک کړئ. او که تاسو غواړئ چې روزانه تاسو د مهمو خبرونو څخه ځان خبر کړئ، نو پښتو نیوز خاص تاسو لپاره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.